السلام علیکم. زه فواد باچا پریویسلی موږ بحث وکړو په ډمپسټر باندې. اوس په زمونږ بحث چې دی هغه په سرویلنس کیمرې باندې سرویلنس سیستم چې دی. اوس دلته موږ کیمره لګولې ده. یو کیمره دلته ده، که خیال وکړئ یو کیمره دغه ځای کې ده، بله کیمره هی ده. ډیپینډ دی چې تاسو څه نمونه ارګنایزیشن دی. زموږ سره دلته بیا نور هم لایټونه موږ لګولي دي، خو لایټونه ته بیا وروسته راځو. anyway را ده نشي زموږ سره اوس چې دی سی سی ټي وي کیمره چې ده. سی سی ټي وي مطلب دی تاسو موستلی ټول پیژنئ چې سی سی ټي وي کیمره څه ته وایي. سی سی ټي وي کیمره چې ده هغه میجارټي ارګنایزیشن چې اوس خو دا انټرنیټ چې دی نو 5G او 4G او 5G ته راغی، 4G ته راغی، بیا اوس 5G ته ځي. نو مطلب دا چې هر یو ارګنایزیشن چې دی کوشش دا کوي چې خپله د کیمرې ولګوي او هغه کیمرې کې چې دی نو ریکارډینګ کوي. اوس پکې بیا فیشل ریکګنیشن او دا خیسې هم راووتې. نو مطلب دا هر یو کس کوشش کوي یاره چې یو غل راشي چې هغه موږ بیا ډایرکټ دغه کولی شو نیوی شو. اوس زموږ سره سی سی ټي وي کیمرې دي. په سی سی ټي وي کې زموږ سره چې دی ډیجیټل ویډیو ریکارډر دی، ډي وي آر ورته وایي. او د هغې نه بل چې زموږ سره کوم دی هغه دی ان وي آر چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي نیټورک ویډیو ریکارډر. نو ډیجیټل ویډیو ریکارډر دا یو قسم اوړ غونده کې ټیکنالوجي به پوه شوې. دا به یو کیمره لګېدلی، هغې ته به غټ تار لګېدلی او هغه تار به تللی او بیا هغې وي سي آر غونده کې شی به ډي وي آر هغې ته به لګېدلی، هغې کې به هر شی ریکارډ کېدو. غټ کمپیوټر به لاندې په بیک اپ په ځای کې به پروت و، هغه ټول هر شی چې دی په هغې بلډینګ کې به دننه ریکارډ کېدو. کېدی شي اوس هم پکې لګي دغه شی یارو نو. نن سبا خو چې اوس کومې دي خو نیټورکینګ دی بای، یا خو اوس ان وي آر کیمرې راوتې دي. دا خو ډایرکټ وای فای یا داسې یو شي سره کنیکټ کړي، د وای فای سره موست یا کنیکټ شي، هغه کار هغه به کې هم نه کیبلې میبلې به کې نشته. او بس د دې هر شی چې سره ریکارډ کېږي که هغه تاسو به کې یو ایس بي کې د جو هم تیار شي راوختی شي، او که تاسو ایچ ډي کارډ ته هم واچولی شي، او که تاسو ډایرکټ کلاود ته هم اپلوډ کولی شي. او د دې لپاره چې دی صرف یو ویډیو کیبل چې دی کیبل د ضرورت هم نه راځي. نن سبا اوس چې کومې نوي کیمرې راوتې دي که نه، په دې کې خو کیبل د ضرورت هم نه راځي، خو دغه یو کیبل چې هغه بجلی کیبل نه آب او بکي. اوس که تاسو دې ته انټرنیټ او وایر راولئ د انټرنیټ لپاره، نو هغه بیا دا چې د هغې انټرنیټ کوالټي چې د حد نه سیوا به ښیي، خو ډیپینډ دي که نه. اوس که تاسو د وای فای کوالټي چې د حد نه سیوا ښه ونه لري، د بیا ضرورت هم نشته. د دې آی پي ایډرس یا د آی پي په ایډرس په ترو باندې دا انفارمیشن چې دی دا کلاود ته خیږي. اوس ته ورګه دلته ما دغه کړی و دې ته ویډیو WAS VSAAS ویډیو سرویلنس ایز ا سروس. دا هم یو ځینې کمپنیانې دي، تاسو دې ته راځم په دې اخره کې وایي. خو دلته اوس دې کیمرو ته موږ راغلو، دې ته ویلی کېږي کلوز سرکټ ټلویزن سی سی ټي وي چې ورته کوم وایي که نه. دا زموږ سره راځي په ډیټیکټیو کې او په ډیټرنس کې. ډیټرنس دا دی چې یو کس غل راځي له پاسه وګورو چې یاره هغه وایي مړه کیمره لګېدلې جاو کېدای شي موټیویشن دا ختم شي واپس لاړ شي. ډیټیکټیو دا دی چې اټسلف دا پریونشن نشي کولی، څه پریونټ کولی نشي، خو بس وایي ګوري ریکارډینګ کوي چې بیا سبا څوک پولیسان راشي او غل معلومه نه هغه ټول کیمره چې دا ریکارډینګ وګوري د هغې په ترو باندې دا انفارمیشن چې دی او کس چې دی هغه راونیسي. اوس که تاسو خیال وکړئ دلته ما لیکلي دي بیا ډي وي آر او ان وي آر لوکل ډي وي آر چې دی هغه لوکل کې راځي. اکثر غلا نشي هغه غونډ بکس نه ویډیو جار څخه ختم شو. نن سبا خو نیټورکینګ کیمرې دي که ایون کستانه کیمرا هم ویسي ویسیږي غزاره کې، خو الریډي ریکارډینګ چې دی هغه په کلاود کې سټور شوی دی. او کلاود چې دی که تاسو اوس د دکان چې کوم دی دا په پېښور بازار کې دی، خو که کلاود هغه ځای چې کوم دی ډیټا سنټر چې کوم دی هغه اوس په کراچۍ کې دی، نو غل په یو سیکنډ کې بس هلته ټوپ نشي والی، خو بس غرق شو. او بل به هم تاسو دا اورېدلي چې دا کیمرې به هم تاسو به داسې یو ګوټ کې لګوئ چې هغه کیمره مطلب دا دی چې یوه کیمره چې هغه ښه باقاعده خلکو د مطلب دا دی چې ښه ویزیبلي چې خلکو ته پته لګي چې دا کیمره دلته شته. او بله کیمره هم به یو ځای کې لګول غواړي چې هغه خلکو دومره پته نه لګي، ځکه چې که هغه کیمره چې دا په دې موویګان کې خیال کړی هغه کس راشي زر زر اوري هغه سپری وکړي هغه تور سپری وکړي او کیمره چې دا هغه بلاک کړي ټایمینګ ولا ورکړي او که نه تاسو به هم داسې دا کار کوئ چې د غل ته دومره پته نه وي، ځکه بیا د هغې سیکیورټي کنټرول څه پیدا ونه شوه. دا موستلی موږ لګولي دي یا په اے ټي ایم مشین ځایونه چې کوم دي په بینکونو کې، یا د اے ټي ایم دا ډیوایسز چې کوم دي یا ډیټا سنټر شو، یا داسې هر یو پوینټ دی چې هغه ډېر کریټیکلي موږ دا کیمرې هلته لګو. دا ماډرن کیمرې چې دي زړې کیمرې چې دي خو انالاګ سیسټم یې پوه شوې هغه ټولې دغه تاسو پته وه هغه وي سي آر کې به کېښودې دي هغه کرښې مرخې به کېراتلې. نن سبا خو ماډرن کیمرې ډیجیټل باندې دی پوه شوې، ډیجیټل چې دي نه خو بس
بیټ په حساب باندې حساب کتابي پوه شي چې د هغې څه د هغې څه د میګا پکسل او دا شیز نه سي نو هغې کې دا کار دی چې هغه باقاعده مطلب د دې ان وی آر سره کنیکټډ دي او د هغه ټول انفارمیشن چې دي هغه بیا فیشل ریکګنیشن ته هم په اسانۍ باندې ځي او هغې په تھرو باندې کس چې دی هغه نیوی کېدی شي نو زموږ سره کیمرې دي په کیمرو کې زموږ سره ډېر قسمونه دي دا به هم په دې پوینټ باندې لګوئ خامخا چې هغه هم د خلکو یو د غلا موټیویشن چې کمی یار چې یو کس وایي چې غلا راغلی چې ته وګوري کېدای شي چې واپس شي نه بیا ښیي ځکه کیمره په دې پوینټ کې هم لګول غواړي اوس زموږ سره ډېر شی کمپنیانې داسې دي چې هغه اوس پرووایډ کوي ویډیو سرویلنس ایز سروس ویډیو سرویلنس ایز سروس چې دی نو هغه باقاعده پرووایډ کوي او کمپنیانې چې دي تاسو اخیستی شئ ګوره اوس تاسو دلته ګوره انټرنیټ کنیکټډ کیمرې چې کومه ده هغه ډایرکټ دلته راغلي ده هغه د انټرنیټ د موډیم سره ده او د هغې نه ډایرکټ بیا کلاوډ ته خیږي یا تاسو په موبایل کې هم کتی شئ د هغې نه بعد مطلب دا دی چې تاسو ساري دا ډي وی آر چې کوم دی ای سی آر چې کوم دی نه د دې سیټ دی دی راغلی دی د دې نه بعد به بیا کلاوډ ته خیږي او د کلاوډ نه چې دی نه بیا تاسو بیا مطلب کتی شي خو دا ډېر یو لانګ پروسس کې راځي په دې کې دا ډي وی آر چې دی نه دی مخکې پروسس شي په دې ډي وی آر کې او دې ډي وی آر نه بعد بیا کلاوډ هغې نور شیزونه تللی شي دا ډېر ټریډیشنلي کیمرې دي ته وایي او دا ډېر ښې دي په دې کې ښې دا دي چې اوس نن سبا دا خو د نام ډي وی آر نه ښه ده ځکه چې دا ان وی آر دی بیا په دې کې هم د کلاوډ ته لا خیږي دا ټریډیشنلي دا اولډ کم ډي وی آر چې دی هغه اکثر نه خیږي خو بس هغې سره د کنیکشن ورسره نه یا به تو کمپیوټر ته ورخیږي هغې نه بعد به بیا اپلوډ کړې اوس دلته زموږ سره چې دا کوم دي کلاوډ بیس وی ایم ایس چې کوم دي یا وی ایس ای ایس چې کوم دي دا خو ډایرکټ موډیم سره کنیکټ کیمرې دي ډایرکټ چې دی د هغې د سره باکس هم نه د هغې د سره ایز باکس هم نشتی دغلته انټرنیټ د ډایرکټ ځي پوه شوې اوس که تاسو خیال کړی اوس معلوم کړئ مخکې تاسو وایي ما ان وی آر داسې دي ځینې ان وی آر چې دي هغه ډایرکټ دا یو دي او ځینې ان وی آر چې دي هغه باکس پروت یا باکس کې مخکې پروسس کېږي نو تاسو به هغې ته ګورئ چې یار دا ان وی آر تاسو کیمرې چې دي دا ان وی آر نیټورکینګ ویډیو ریکارډینګ چې دی دا تاسو به کمې طریقه باندې د دې پروسس کوئ خو موسټلی هایلی ریکمنډ دا یو دی پوه شوې که ځکه سبا ورځې چل کېږي نو تاسو د هغې له غره وخت شي دلته به دا لینک ما ورکړی دی که دا پریزنټیشن ما اپلوډ کړو تاسو وګورئ دې کې ډېر ښه انفارمیشن دي اوس په دې کې ډاون سایډ زموږ سره څه دي ان وی آر او دا چې دي دا ښه باقاعده ارزانې دي زموږ سره مطلب دا دی چې د پاور پیسې هم زموږ سره کمې کېږي ځکه چې په منځ کې ډېر شی باکسونه نه خو ډایرکټ یو دوه کیبل یې او د هغې په تھرو باندې هر شی کېږي دغه انټرنیټ پیسې زموږ ډېرې چې دي راښکته کړي زموږ سره د کسانو هم ډېر کمی وشي ځکه چې اوس بل باکس والا چې دی هغه کس په لګیا او هر ټایم هغې ته بیا هغه د وي سی آر هغه کیسټ چې کوم دی هغه بدلوي هغې له به ریلایبلټي او ریډنډنسي او کله که ډېر لغه چې دي هغه ختم کړي دغه ستاسو هغه ریلایبلټي چې دا هغه هر شی اسانه باندې خلکو ته کېږي مطلب دا دی که سبا ورځې کار نه کوي چې کمپنۍ راشي بل درولېږي یا تاسو ډایرکټ هر شی بچ کوي او مطلب دا دی چې سټاپ او دې شیزونو ته ضرورت نه وي اوس ګوره د دې کې دا به کې بینیفټس دي اوس زموږ سره په دې کې اوس زموږ سره ایس کیو ایل انجیکشن راځي زیرو ډے ایکسپلویټ دی یا مالویر دی یا فیشنګ دی مین ان د میډل اټیک شو ډسټریبیوشن ډینایل اف سروس ډینایل اف سروس کوز د کیمرې په آی پی باندې راغی نو کیمره چې دا هغه کې د شي کارونه کې او ختم شي بیا مطلب د ریکارډینګ نور نه کوي کې د شي یا د سي دا خو د کمپیوټر سره ټچ کیمرې دی او کې د شي یا تاسو موبایل کې دا ټچ شي او یا تاسو موبایل د سو مالویر راولېږي فیشنګ راولېږي او تاسو د کیمرې باندې کنټرول والی یا کیمره چې دا هغه بند کی شټ ډاون کی نو په ډاون سایډ به کې دا چې هر شی انټرنیټ سره کنیکټ کیږي او انټرنیټ سره چې هر یو شی هم کنیکټ کیږي باغې کې بیا مطلب دا چې نور د انټرنیټ د مسلې چې کومې دي د مالویر او دا به کې بیا راځي دي ته بزن بیا ریډي ساتي اوس ګوره دا کیمره په دې طریقه باندې تاسو لګوي ګوره د ارګنایزیشن ته چې هغه خلکو د خبا قاعده پته لګي چې کیمرا ته لګېدلې د ډیټرنس لپاره راځي خو که خیال وکړئ دا کیمره چې ده دا یو غونډه دی دا اکثر بلیک په دې چې چاته اکثر پته نه لګي په دې کې اکثر دوه درې کیمرې چار چاپېره اکثر به یو کیمرې نه بعد نه چې کم کسي که هغه دلته اوس ارامېتوب کوي یو ګوټ ته ولاړ یا ورانه کوي نو هغه وایي دا کیمره ماته ګوري که دې بل سایډ ته کس ولاړ چې هغه دا ماته ګوري نو هغه کس چې دی هغه له ګوري په سړیتوب باندې ګرځي پوه شوې اوس که تاسو خیال وکړئ دا کیمره چې دلته ده که نه دا اوس یو سیټ د دې خوله ده نو که تاسو خیال وکړئ یاره ته دا کیمره چې ماغې اخوا سیټ ته ګوري ته د کیمرې نه شاته شي جو
مطلب دا دی چې هغه بیا کم نقصان چې کم رسي هغه رسولی شي. نو موسټلی ګوره هغه به هم تاسو بیا د دې ایوالویشن وکړئ چې کومه کیمره پکار ده. او اوس موږ بیا په دې باندې لایټینګ هم بیا بحث کوو وروسته چې یاره لایټینګ زموږ لپاره کوم ځای کې پکار دي او لایټینګ څه مسله ده. اوس ګوره دا که زموږ سره ناست دی د دې ونې د لاندې د ښه باقاعده په دې راوټر باندې ایکسس پوینټ باندې دا مطلب دی وار ډرایوینګ یا دا وار ډایلینګ دا کوم ټیکس چې کوم دی لګیا دی دا کوشش راکړی. اوس دا کیمره دلته لګېدلې ده زموږ سره د پاسه دې کیمرې به دا کس ډیټیکټ کي او دا کیمره چې دا سکیورټي ګارډ چې دی بیا راشي او دا کس چې کوم دی چې شمړم دا کس چې دی بیا وشړي د دې نه لري کی ختمې کی او بیا موږ ته پته هم ولګي چې یاره اوس دا ایکسس پوینټ څومره پورې وای فای چې دا گزاري. نو هغه بیا موږ د ټیکنیکل کس سره ډیسکس کوو چې یاره دا ایکسس پوینټ په دې ګوټ کې لګولای چې هغه بهر ته سیګنل ډیر گزاري ولن دن لګ. نو هغه موږ ډیسکس کوو او هغه بیا موږ پروټیکټ کوو. نو زه امید کوم چې تاسو انجویمنت وکړو. دا زموږ سره سرویلنس کیمرې دي دا ډېرې زیاتې لازمي دي په ارګنایزیشن کې او دا ښه باقاعده د دې به تاسو ګورئ چې یاره د دې لیګل ریکوایرمنټس دي او لایبیلیټي د دې څه ده که نه. اوس تاسو هر یو کس په دې څوک چې په لاره راځي هغه ټول په دې کې ریکارډ کېږي نو هغه به هم تاسو د دې لایبیلیټي او لیګل او دا ټول ریکوایرمنټس چې دي ښه باقاعده په دې ځان پوهه کوي چې دا کیمره موږ په کوم ګوټ باندې لګوو او دا په کوم ملک کې او په کوم سټي کې او په کوم ټاون کې ده او د هغې لاګانې څه دي او د هغو څه دي ریسټرکشن دي. نو زه امید کوم که تاسو دا ویډیو انجوی کوئ نور هم او نور به هم موږ اوس ډاونلوډ کوو اپلوډ کوو بوته نو په یوټیوب هم کتی شئ او ویب سایټ ته به انشاءالله دا اوس زه اپلوډ کوم زون ویب سایټ باندې هم دا تاسو کتی شئ.